مهتلام ښار کې د څه باندې 25 میلیونه افغانیو په ارزښت د سبزیو او میوه‌جاتو یو ستر مارکیټ له جوړېدو وروسته ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. نن د سې شنبې په ورځ د کب په 8مه نیټه له غرمې وړاندې مهتلام ښاروالۍ له لوري د 25.6 میلیونه افغانیو په ارزښت د سبزیو او میوه‌جاتو د پیر او پلور جوړ شوی ستر مارکیټ د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د مهتلام ښاروال د ولایتي شورا مرستیال د بیلابیلو ادارو د مسؤلینو او اصنافو او ګڼو نورو په شتون کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. د مهتلام ښاروال نظیف الله الکوزي د معلوماتو له مخې چې د ښاروالۍ له بودیجې څخه د ښاري نظم د مراعاتولو د لاس پلورونکو د ستونزو حل او د یو مناسب ځای د شتون په موخه د 25.6 میلیونه افغانیو په ارزښت په زبان د یو جریب ځمکه کې په اساسي ډول یاد مارکیټ جوړ کړ. په دغه پروژه باندې څه باندې 25 میلیونه افغانۍ د مهتلام ښاروالۍ د بودیجې څخه مصرف راغلی ده او د ښار هغه د فروشان کراچیوانان چې هغوی په ښار کې سبزي میوه د سړکونو تر غاړو خرڅوله، دې نه بعد به په دې ځای کې ځای په ځای کېږي او دې ځای کې به خپل په ارامه فضا کې خپل کاروبار کوي. دغه پروژه چې د یو کال په موده کې تکمیل شوې وه، نن ګټه اخیستنې ته سپارل کېږي او د خوښۍ دی چې موږ په ژوند کې انشاءالله داسې مارکیټ بل نه لرو چې موږ دلته ایجاد کړو. نوموړی وایي د یاد مارکیټ د رغونې چارې په یو کال کې بشپړې شوي او 215 هټۍ پکې په پام کې نیول شوي. په ورته مهال د ولایتي شورا مرستیال د اصنافو رئیس او د اطلاعات او فرهنګ رئیس په خپلو خبرو کې د دغې چارې په پیل خوښي وښوده او یادونه وکړه چې ټول لاسي پلورونکي دې له همدغه ځای څخه استفاده ترسره ترڅو ورسره د ښار نظم مراعات شوی واوسي. بل لور ته د لغمان والي ښاغلي محمد آصف ننګ د ښار د تنظیم او ټولو ښاریانو ته د لازمو اسانتیاوو د برابرېدو په موخه یاده چاره بریالۍ وبلله او په دې برخه کې د مهتلام د ښاروالۍ هڅې وستایلې. هغه افغان ولسونه سولې، امن، د هیواد آبادۍ او پرمختګ ته راوبلل او د خپل نظام سره د لغمان د خلکو مینه او میړانې ستاینه وکړه. د لغمان والي ویل هر څوک چې د لاسي پلورونکو څخه په غیر قانوني ډول د پیسو غوښتنه کوي، عاملونو سره به جدي قانوني چلند ترسره شي. نوموړي د مهتلام ښار له اصنافو څخه غوښتنه وکړه چې د سبزیو او میوه‌جاتو د یاد مارکیټ په ساتنې او د ښار په تنظیم کې له ښاروالۍ سره خپل همکاري زیاته کړي. بل لور ته د لغمان والي په مهتلام ښار کې له یو شمېر جوړېدونکو مارکیټونو څخه لیدنه هم ترسره کړه.